درنو او محترم اوریدونکو او لیدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ ستاسو د نیکمرغي او خوشبختي او خوشحالي په هیله د دې هفته پروګرام پیل کوو البته پروګرام درې برخې لري د پخوا په شان چې لومړی به زموږ یو تبصره وي وروسته بیا ستاسو پر سوالونو باندې خبرې کوو جوابونه ورکوو او درېیمه برخه به یو یا دوه پارچې شعرونه وي چې درته وړاندې کیږي. درنو اوریدونکو په تیرو پروګرامونو کې مو د مثلثو نظمونو په اړه کې خبرې سره وکړلې. نن به بیا هم دغه بحث ته دوام ورکوو خو دا ځل به مثلث نظمونه په فولکلوري نکلونو کې بیان پروکو. په فولکلوري نکلونو کې لکه مخکې چې موږ درته ویل چې کندهار په سیمه کې یا د کندهار په شاوخوا کې مثلث نظمونه رواج لري چې هغه په نورو پښتني منطقو کې نشته. نو ځینې فولکلوري نکلونه کېدای شي چې د کندهار پر لار چې سفر کړی دي د کندهار خلکو یا نقلچانو ځینې خپل د مثلث نظمونه پکې کې ورکړي دي. مثلا د ادم خان درخاني په نقل کې هم ځینې داسې مثلث نظمونه شته چې سړی په دې پوهیږي چې دا به په دې نقل پورې اړه ونه لري ځکه دا نقل د کندهار د منطقې نه دی خو کله چې په کندهار منطقه کې سفر کړی دي نو دا ځینې یو یا دوه مثلث نظمونه حتی په هغه نقل کې هم لیدل کیږي. د موږ چې دا غړي تبصره کوو زیاتره خبر مو پر ملي هنداره باندې د ملي هنداره کتاب د فولکلوري نکلونو یو مجموعه ده چې مرحوم محمد ګل نوري دا نکلونه په ډیر زیار راغونډ کړی دي چې البته نه په ژوند کې قدر وسو او نه په سمارګ چنداني چا نوم اخیستی دي او نه حتی آثار بیا چاپ کړی دي. هغه ملي هنداره ده چې په ډیر غلط شکل باندې څو ځله چاپ شول بل اخره په کندهار کې ځوانانو توجه ورته وکړل او دا زور چاپ پیدا کی او په هغه شکل باندې هغه ول چاپ شوی چاپ ته ول بدل بدی په دې کې د چې دغه مثلث نظمونه چې په د ملي هنداري په نوي چاپ کې هم کار وسه اخیستل شوی دی پر هغه نور چاپونو باندې خو ځکه خبر نس کېدلای چې هغه کتاب بيخي د غلطي یو مجموعه ده. په دغه نوي چاپ کې هم چې د مثلث نظمونو څخه کار اخیستل شوی دی په دوه کرښو کې لیکل شوی دی. په داسې حال کې چې هغه نظمونه باید په درو کرښو کې ولیکل شي. حتی مرحوم بینوا صاحب چې په خپل یو ډیر لوی شاعر دی هغه حتی ودغه نقطې ته متوجه شوی نه دی. کله چې د فتح خان پر نکر باندې په ادبي فنون کتاب کې تبصره کوي نو بیا د نکلونو په نارو کې دغه ناره راوړي چې د فتح کورنګنال به زرین کم کې دا ور پکې راوي خپل امیل بستا د غاړي لونګین کم. بیا بینوا صاحب لیکي چې د فتح خان په د نقل ناری ټولي پر دغه وزن باندې دي چې اول نیمه ته 12 سیلاب او دوهم نیمه ته 6 سیلاب دي. په داسې حال کې چې خبر هغه څه نه ده بلکې دا په درو کرښو کې باید لیکل شوی وای چې د اوس هم په هغه دوه کرښو کې په دغه کتاب کې موجود دي او یو قسم سوء تفاهم دغه کوي ایجاري خلک فکر کوي چې دا 8 سیلاب دا 12 سیلاب او 6 سیلاب دي. حالله چې هغه 12 سیلاب 8 سیلاب او 12 سیلاب دي. د فتح کورنګنال به زرین کم کجه دا ور پکې راور خپل امیل بستا د غاړي لونګین کم. یا مثلا کدوی دي کلابوس تر بازي دوی دي پر یوای فتح وزي پر دابل د مور سویناری دي. دا مثلث دی که اورګټ کې د بړیڅو په سپنجرو
مرور یې پخلا نه کړه لا د لاسه ورشي هغه ملکونه. موږ ګورو چې دا د ناره چې ما وسته وله چې اورګاټ کې د بریسو پسفنجرو مرور یې پخلا نه کړه لا د لاسه ورشي هغه ملکونه پر هغه مثلث قانون باندې برابر ځکه نه دي چې هغه اول نیم بیتي او دریم نیم بیتي چې موږ ویلو چې قافیه به سره برابر وي د قافیه سره برابر نه ده د دې لته دي چې دا نقل چول ډیر سینا پر سینا سوی دي ډیر زور نقل دي ډیر منطقي ته کړی دي او یا کې منطقي ته کړی نیوي کم اس کم ډیر سینا پر سینا سوی دي لاس پر لاس سوی دي مختلفو نقلچانو خلوت الویدل دي په نارو کې ډیر لاس وال سوی دي بلکې شاید ډیر ناري هیرسي وي دیونه کلچر څخه تر بل کلچر پورې په دا خاطر باندې په کافي کې تغیر راغلی دي کني نوري ناري بیا زیاتره مثلث شکل دی د خپل قانون سره سم لکه مثلا کبلبلی رابعه جړی بلبلی کبلبلی رابعه جړی بلبلی په چې خانزه د هین ولورته په جلوی لګوا دوالي منګولي دا پر خپل مثلث قانون باندې برابر دي ځکه چې د اول او د دریم نیم بیتي قافیه سره برابر ده او سیلابونه هم د 12 دي او په منځ کې اته سیلاب دي. په دغه شکل باندې د شاجو د بیبو نقل دي د شاجو د بیبو نقل چې په خپل نقل هم د فراو د کندهارو د بکواو د کوټي نمونه اخلي و دغه منطقې ته منسوب دي نو په دې خاطر باندې ناری هم په مثلث شکل باندې دي منتها د شاجو د بیبو نقل هم د ژیرنور نقلونو په څیر حتی پکې خان بړي چې د نقل په څیر باندې چونډیر سینا پر سینا سوی دي او بیا ورسته د محمد ګل نوري مرحوم لاس تلویدل دي او هغه بیا نقل کړی دي نو په دې خاطر باندې پنارو کې به خډیر تغیرات راغلي دي خو په عمومي صورت باندې هغه مثلث شکل تعقیبي لکه مثلا د بیبو د اریانیه د کرکټ خوشحاليه کبه ناز د بیبو اخلي په دنیا کې کرکټ مکه د روزيه انو روزي او خوشحاليه د خپل قانون سره سم پکې راغلي دي بیا هم 12 سیلاب دي بیا 8 سیلاب دي بیا 12 سیلاب دي په مثلث شکل باندې د شاجو د بیبو نقلونه او د نقل ناری راغلي دي. مرحوم محمد ګل نوري چون یو ډیر امانتکار سړی و سره لاغه چې دی شاعر و د کولای سوی چې دا غناري پر مثلث شکل باندې برابرۍ کې په نارو کې لاس وي او نظم ته جوړي کی مګر د نارو سره هیڅ ډول غرض نه دی کړی هغه چې د اوریدلې دي هغه په کتاب کې ټکی په ټکی لیکلي دي ځکه دی وای د امیانو سره لیکلي ما کیسې دي د امیانو سره لیکلي ما کیسې دي د مینو شیخ خوږې نارې پکښې دي که څه زیات یا کوم غلط ترسي پسترګو افغانم ځکه دا د بل د خلی دي. محمد ګل نوري لدغه فخر بستي لچکړی د پښتو په خدمت پښې دي نو دی وای چې نه زیادت او نه کمبود مې پکښې کړی نه زیادت هم نه کمبود پکښې کړی د هماغه نقل چې د خلی جملې دي دی وای چې ما غرض نه دی وسر کړی نو په دا خاطر باندې هم د نقلونه چې در اخیسي دي د عوامو د خلی څخه او لاس یې نه پښې کېوالي منتها چې هغه نقلونه په خلکو کې ډیر ژوند کړی دي په دا خاطر باندې ډیر زیات تغیرات پکښې راغلي دي نو ناری زیاتره بيخي مسخه وي دي. البته د طالب جانو د ګلبشری نقل دی چې یا مثلا د مومن جانو شیرینو نقل دی چې د هغه د ټولي ناری چې په منظم شکل باندې د لنډیو په قالب کې راغلي دي د لنډیو قالب
چون دا ټول پښتانه ورسره بلد دي په دا خاطر باندې چندانې تغیرات نه دي پکې چې راغلي او ټول هغه لنډیو په شکل باندې پاتې شوی دي ولې په مثلث نظمونو کې چون سینه پر سینه شوی دي په هغه کې بيخي ډیر زیات تغیرات راغلي دي دا بحث اوږدي موږ به په آینده کې بیا پر دغه مسله باندې سای سره وژغېږو